اوږده شي، لار ورکی به لار عمومي او په تیارې پسې رڼا راځي. شپې ته ووایه چې سباوون به دې دغه تور پلو در ټول کړي، د غرونو لوړې او ژورې به ځلانده شي. اندېښمن ته زیری ورکړه چې ناڅاپي خوښي به دې ارومرو لمن رانیسي. کله چې صحرا او دښته درته اوږده شي او لا پسې اوږدیږي، نو پر دې باوري شه چې د دغې غځېدلې صحرا تر شا شنه باغونه او تکې شنې درې شته چې د نندارچیانو د ورتللو لارې څاري. پړی چې څومره سختیږي هغومره شلیدلو ته نږدې کیږي. همداراز اوښکې په مسکا او ډار په امن بدلیدلی شي. خپل لاس مه تنګوه، ځکه حالات تل همداسې نه وي او د مصیبت د ختمېدو انتظار هم عبادت دی. تاسې ته معلومه ده چې د نمرود بل کړی اور ابراهیم علیه السلام ونه سوځاوه، ځکه چې الله رب العزت ورته د سلامتیا کړکۍ پرانستې وه. لکه چې الله تعالی په خپل کلام کې فرمایي قلنا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. موږ ورته وویل چې ای اوره پر ابراهیم علیه السلام یخ شه او سلامتیا جوړ شه. د قلزم بحر ته ګوره، موسی علیه السلام غرق نه کړی شو، ځکه چې الله رب العزت ورته د نه ډوبولو امر کړی و. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي قال کلا ان معي ربي سيهدين. موسی علیه السلام وویل هیڅ کله داسې نه ده، بلکې له ما سره زما رب دی، هغه به ضرور ما ته لارښوونه کوي. پیغمبر علیه السلام د ثور په غار کې خپل ملګري ته وویل چې مه خفه کیږه، الله رب العزت زموږ ملګری دی، الله رب العزت له موږ سره مل دی. ځینې غلامانو ته تر خپلې غلامي او تنګسې پرته نور څه نه تر سترګو کیږي، ځکه هغوی کور ته ګوري، د کور دروازې ته نه ګوري. کوټې ته ګوري خو د کوټې کړکۍ ته نه ګوري. لږ سر راپورته کړئ، سترګې وغړوئ او د دغه دیوالونو تر شا هم د فکر تارونه وزغلوئ. دغه پراخه ځمکه پر ځان مه راتنګوئ. حال پر خپل حال نشي پاتې کېدلی او سوکالي ته انتظار ویستل دا پر خپل ځای غوره